عزیزانو واوره او په کولاو غوګونو مرګ مونږ ټولو د پاره مقدر دی، مونږ به مړه کیږو. کم خدای چې د شپې په 12 بجې په ایران کې ټول ایران تباه کولی شي په 1 منټ کې، په 1 منټ کې 1.5 لک خلک د ملبو لاندې راوست، 1.5 لک خلک، او په 1 منټ کې 2 لکه خلک زخمیان په هسپتالونو کې تر ننه پورې د ملبې لاندې لاشونه روزي لګیا. هغه ایران چې دنیا ته بید، دنیا ته به چیلنج کولو، امریکا غوندې به چیلنج کولو چې ما سره ډغره وهي، نن هغه ایران باندې داسې حالت راغو چې امریکای ورته پیشکش وکړو چې امداد درکم. هغه عراق چې ایران ور سره ډغرې والي، هغه عراق ورته پیشکش وکړو چې امداد درکم. دی ویل نور زمرا کوي، خالی بلډوزر راولېږئ، د مړو د لاسه تباه شو چې دا مړي کندې وکنو دا مړي وروغورځو. تر ننه پورې د ایران مړي لا ښخ نه دي، بامبارونو په سړکونو پراته دي. نو کم خدای چې په 1 منټ کې د ایران دا حال کولی شي، دا هغه ایران سرحد تا سره لګېدلی دی په کویټه باندې، نو هغه خدای هغه رګونه دلته هم راښکې شي او ستا پېښور او لاهور او کراچۍ او کویټ هم زیر و زبر کولی.